پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې کله لمونځ سړی په خشوع سره وکړي او په لمانځه کې په کامله طریقه سره د سړي توجه برابروي، بیا خو الله تعالی د بنده ته پر دې یو لمانځه باندې 15 انعام ورکوي. که چیرې دغه د یو لمانځه انعامات زموږ او ستاسو په نصیب سي، زموږ او ستاسو د ټولې زندګۍ مسله حل ده. د ټولو اولنی نعمت الله تعالی انعام دا ورکوي چې پر بنده باندې د رزق تنګي ختموي. نن د انسانانو مخ ته د ټولو څه درنه مسله د رزق تنګي ده، ځکه نن زمانه بغیر د رزقه، بغیر د سکې څه، بغیر د مال او دولت څه نور څه نه پیژني. او دنیا کې هغه سړی ستړی بلل کېږي چې د هغې سره د رزق تنګي. انسان که سهاره صدر ماښامه پورې کمې منډې کوي او کم محنت کوي، کمې خوارۍ برداشوي، هغه ټوله چې د په رزق زیاتي اوسي. حالانکه رزق په محنت نه زیاتیږي، رزق په منډو په ترنډه نه زیاتیږي. یو سړی دی د سهاره صدر ماښامه پورې بیلچه چلوي، هغه یو څه خارې پیدا کوي. یو بل سړی صرف یو غټ ټلیفون کوي، هغونه 3 وره پیدا کوي. رزق الله تعالی په عبادت او په لمانځه باندې زیاتوي. او د رزق نه زیاتوالی دا ما در ټول د ټولو څه درنه مسله ده. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي کاد الفقر ان یکونه کفرا، فقر او مسکنر ډېر ځله سړی د کفر در حدودو پورې ورسوي. چې بیا سړی امتحاني زندگی ده، امتحاني حالات دی، سړی د امتحان برداشت نه لري، د هغه برداشت انسان استعداد نه لري، بیا د مسکنت په خاطر باندې سړی در هر څه تیر سي. نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي که لمونځ سړی په ښه طریقه باندې وکړي، اولنی انعام د الله تعالی د طرفه دا دی چې د رزق زیاتوالی به وي. لیکن زه په یوه خبره ستاسو سر خلاصوم، د رزق زیاتوالی دې ته نه ویل کېږي چې رزق به ډېر وي. د رزق زیاتوالی دې ته ویل کېږي چې الله تعالی به په رزق کې برکت راولي. برکت څه ته ویل کېږي؟ برکت ډېروالی ته نه ویل کېږي. برکت دې ته ویل کېږي چې کم رزق الله تعالی ورکړی دی، د هغه رزق څه به دی خوند واخلي. دا رزق چې د کم مقصد دپاره دی، هغه مقصد به دی لاسته راوړي. دې ته برکت ویل کېږي. صرف د رزق په ډېروالي کې برکت نه دی. دا زه نن سبا ګورئ په کور کې به هر څومره د رزق پراخي، په کور کې به د یو بجای 15-16 سواریانو موټران ولاړي، او په کور کې به سهار او ماښام د نعمتونو ډیروالی. لیکن غریبان چې ګوري د پلارو د زوی به سره جنګي، د ورورو د ورور به سره جنګي، د مورو د لور به سره جنګي، او د خواشو د مژور په خبره به نه پوهېدلي. ولې نه پوهېږي د څه کمی دی؟ د دا معنا چې په دې اسبابو کې چې کم راحت یې دی، په دې اسبابو کې الله برکت نه دی یې، د دې اسبابو په ذریعه باندې هغه راحت ته سړی ځان نشي رسولی. نو یو به دا لمانځه په خاطر الله تعالی انسان که رس کم الله به ور ډیر کی، او که ډیرو الله تعالی به په دې کې برکت ور واچي، او په دې رس باندې به آرام او راحت پیدا کی. او دویم به الله تعالی د دې بنده سره د قبر په د زندگی کې اسانی وکړي. او قبر د زندګۍ څخه د رخصتېدو څخه وروسته اولنی منزل دی. که دې منزل کې الله تعالی د انسانو سره اسانی وکړه، نو وروستنی ټوله منازل اسانه دي. او که دې منزل کې الله تعالی سختی وکړه، بیا خو ټولو منازل سخت. حضرت عثمان رضی الله عنه چې به قبر ته ودرېدی، د ده مبارک دا اوښکې به پر دې ږیره باندې راتوېدې. نو ملګرو ورته حضرت ډېرې خبرې ووینې، دومره نه ژاړئ لکه قبر چې ووینې. د ورته هذا اول منزل من منازل الاخره، دا د آخرت په منزلو کې اولنی منزل دی. که په دې کې اسانی راله، ټول منازل به اسانه وي. که په دې کې خدا نه خواسته سختی راله، بیا به ټول منازل سخت. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ویل ما رأیت منظرا الا والقبر افظع منه. زه څومره مناظر ګورم، څومره حالات ګورم، او څومره ترتیبونه وینم، قبر په ټولو کې ماته افظع را معلومیږي، قبر په ټولو کې ماته ستړی را معلومیږي، قبر په ټولو کې ماته رسوا او د سختۍ ځای را معلومیږي. نو بیا به د قبر اسانی الله تعالی د لمانځه په ذریعه باندې کوي.